سنا دا پیښور صرف زما دی زما. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د وړوکي اختر دپاره پښتو فلم انډسټري د غټ بجټ 4 فلمان کتونکو ته ورکوي. په دې 4 فلمانو کې یو فلم پیښور زما دی. دا به هم د وړوکي اختر په ورځ باندې کتونکو ته د نمایش دپاره پیش دی. د دې فلم په حواله او بل زما د شا لخوا پر دیوار باندې چې کوم پوسټر لګېدلی دی، فانی دنیا، د فانی دنیا په حواله او د دې فلم په حواله چې د دې فلم کهانۍ به څنګه وي او فانی دنیا پوسټر د کوم مقصد دپاره لګېدلی دي. له ما سره نن په پروګرام کې د کراچۍ یو ډېر بهترین اکټر رحمان شاور شکرا ناست دی. له ده سره پر دې دواړو حوالو خبرې اترې کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې شکرا ورور ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام عظیم بھائی، په خیر راغلی. یو ځلې بیا ستړی مه شئ. ډېر کتونکي په دې انتظار کې دي چې د پیښور زما دی د دې کهانۍ به څنګه وي. شانزیب خان هدایتکار ډایرکټر چې دی کوم هغه ښکلې موضوع نیولې دی. زما حساب سره لکه داسې دی چې لکه یو رور او خور کهاني دی، یو مختلف انداز یې ورکړی دی. اکثر زه فلمونه د شانزیب ګورم، یو ښه ډایرکټر حساب ورکړی دی. لکه یو ښکلی فلم پیش کول د هغه اول انتها وي. یو سنګل هیرو دی. نو سنګل هیرو مطلب دا دی چې لکه یو سنګل هیرو نه فلم ډېر کامیابېږي. زما خپل نسبت دا دی چې یو بهترینه فلم دی. یو پیښور زما دی، یو ښکلی نوم دی. په دنیا کې هر هغه فلم کامیابه دی کوم فلم چې سنګل هیرو باندې پکچرایز شوی وي. ته په دې حواله څه وایې؟ بالکل یو سنګل هیرو چې وي که نه، نو هغې کې فرسټ خبره دا وي چې هغه سنګل هیرو وي، نو هغه سره کهاني ډېره زیاته چلېږي. یو ویلن وي، یو سنګل هیرو وي. نو سنګل هیرو باندې فلم زما نسبت، زما سوچ دا وایي چې هغې سره فلم ډېر هیټ سي. لکه هیټ مطلب لکه یو زیات هیروګان وي، نو بیا زیات هیروګانو کې بیا تا ته پته دی یا جګګل صاحب وي یا شهید خان صاحب وي یا ارباز خان وي. نو هغه داسې مثال دی لکه زمونږ سیاستدانو مثال دی چې لکه نه چې زه وزیر اعظم کېناستله ته نه، نو داسې حسابي سنګل هیرو یوازې هدایتکار پې زیات محنت کوي. هغه باندې د شانزیب خان ډایرکشن ته په کوم نظر ګورئ؟ یو ښکلی ځوان سړی دی، تکړه سړی دی. یو ما نظر کې یو مخکې سړی دی، خو یو ښه هدایتکار، یو ښه پروجیکټ پیش کول اول دا دی چې هغه یو کهاني مختصره غوندې جوړه کړي، لکه مزیداره کهاني وي. نو هغې حساب سره ډېر محفوظ انتخاب یې کړی، اکټرانو انتخاب یې ډېر مزیدار کړی دی. ارباز بھائی دی پکې، دغه شانتي نور اداکاران دي پکې. زما خپل ضمیر دا وایي چې دا سپر هټ فلم دی. کتلو له بیزو شانزیب بھائی که زما انټرویو ذریعې سره ګوري، نو انشاءالله دا فلم هټ دی او ډېر زبردست یو نوم یې ورکړی دی. پیښور زما دی. پیښور خو دا ټولو دی، پیښورستان دی، زمام دی. شانزیب بھائی لکه یو نوم پسې فلم جوړول پکار وي. یو غټ ښار دی زموږ پیښور. پیښور یو ښکلی ښار دی، لکه ګلونو ښار چې پیښور نه ډېر شی لکه فلمونه مشهور شوي دي، په ډېر نومونه چلیږي. لکه یو ښکلی انتخاب یې کړی دی. ما ته خپل نسبت سره دا ښکاري چې لکه یو هیټ فلم ښکاري. زه به په پیښور خپله جنډه ودروم، هغه هم پکې ټکر. دی به هم نن مري، ته به هم نن مري. شکرا وروره بله خوا ته به راسو. دا زموږ د شا لخوا پر دیوال باندې پوسټر دی، په دې لیکلي دي فانی دنیا. په دې حواله څه راته وایې؟ دا خو مونږ هر کال کراچۍ هیل پارک دی، عوام ډېر فرمایش کوي، مونږ ته ټلیفونونه راکوي چې یاره هر اختر کې تاسو راځئ، د پروګرام زمونږ ډېر خوښ وي. نو دا پروګرام ما مخکې یو کهاني جوړه کړې وه توباګار، بل اختر کې، بلې روجې کې. دا اختر کې هم پیش کړې وه هیل پارک په کراچۍ کې، رڼاګانو ښار کې، حسین وادیو میں.
نو دا پروګرام مونږ کوو. دې پروګرام مونږ 3 ورځې کوو. دې کې هر یو فدکا لیډیس هم ودرېږي او عام سړی هم ودرېږي، ماشوم هم وي. نو دا داسې یو پروګرام دی چې عوام مونږ ته فرمایش کوي. دې فرمایش باندې زه پروګرام سیټ کوم او دا زه پیش کوم په ال پارک کې په 2 مې، په 3 مې، په 4 ورځې باندې. د لایف پروګرام دی خو دې کې خوندونه او مزې چې کومې وي که نه، نو دغه مزې به بل پروګرام کې نشته. دا یو ګرانټۍ سره خبره کوم چې دا ډېر های پای پروګرام زه جوړوم. د کراچۍ عوام دپاره بېحد فرمایش کوي ما ته چې بای لکه شکرا پروګرام وکړئ. ما اختر ته پوسټر تیار کړی دی، فانی دنیا، چې دې فانی دنیا کې څه کېږي. دا دنیا خو هسې روانه دی، دا یو دنیا دی. نو مونږ نوم یو ښکلی ورکوو، یو ښکلی دروند نوم ورکوو چې لکه یو دروند نوم سره یو ډرامه یا فلم چلیږي، نو هغه ډېر خوند کوي. شکران وروره دا ماته ووایه، تاسو دې پروګرام ته د فاني دنیا نوم ولې ورکړی؟ فانی دنیا یو داسې نوم دی چې ګوره دې کې دنیا کې څوک پاتې کېږي نه، هر سړی روان دی. بلکل دې کې شک هم نشته. نن دی که سبا دی، نن زما لمبر دی، سبا ستا لمبر دی. ښه خلک لاړو، دروند دروند خلک لاړو چې ځان ته به مځکې ته به وایي ته ځه زه نه ځم. نو دې دنیا فانی دی، دا یو مختصره غوندې دنیا دی چې دې کې ښه کول یو پیله ترجیح دی زما چې هر سړي سره ښه کول پکار دي، چې یو نوم دې پاتې شي چې یاره واقعي چې څوک درپسې بد نه وایي، چې هغه کالونو باندې یو انسان ته یادوي. نو دې ډرامې ته ما ځکه فانی دنیا نوم ورکړو چې دا دنیا روانه دی. ټایمینګ یې لږ موږ ته وښیي. دا به شروع کېږي بهی د مانځه نه پس، ماسپښین مانځه نه پس به مونږه مونځ هلته کې وشي، مونځونه مونږ وکړو. نو هلته کې پبلیک خو پیله نه ناست وي، نو یو 2 بجې نه به شروع کېږي تر ماښامه پورې به چلېږي دا ډرامې. نو منځ کې پکې ګیپ راځي، مانځه ټیم شي، مونځ پکې وکړو، هغې ګیپ پکې ورکړو. لکه مخکې به دا هم سوچ کوي چې لکه دې کې خلک داسې دي چې هلته کې دروند خلک راځي نو بد ښکاري. نو زما دا میسیج دی خلکو ته چې ټیم په ټیم به دا چلیږي، نور به هر ټیم کې دا چلیږي. یو بانګونو ټیم ته، مانځه ټیم ته به دا ډرامه بندوي. 2 بجې نه به شروع کېږي تر ماښامه پورې به چله کېږي. ماښام مونږ به دا یو 20 منټه نیمه ګنټه مخکې ختمي. بیا به سبا باندې مونږ بیا راځو 12 بجې 11 بجې، بیا به په 4 ورځې باندې بیا راځو داسې 12-1 بجې. نو دا ټایمینګ دی چې 12 بجې تاسو هیل پارک ته ځان رسوئ. یو بهپور شاهکار دی. نو انشاءالله دا اداکاران دي، یو اداکاران دي، ښکلي اداکاران دي، یو فانټاسټیک اداکاران دي، چلیدلي اداکاران دي. د 10 کالو نه 15 کالو نه دا اداکاران ما سره چلیږي. نو भरपूर प्रोग्राम दे, भरपूर ताउन और भरपूर शिरकत बता सकोए चिदा प्रोग्राम लगा वो चलेगी. खूब कभी मिसाल के तौर पे आगे ने अलावम लगा पब्लिक डीर बेल पारक की नागम राजी यो डेर खलक दा प्रोग्राम ख्वाही पदी प्रोग्राम की मजाक मजाक हम शता को नशता बिल्कुल मजाक पकड़ते हर सब ताता मिलावी एंटरटेनमेंट मतलब दा चैलेंज वखल को तौर के चितास व पदे प्रोग्राम के खांदे बम जाड़े बम कंफ्यूज के गे बम चूज बसकी पकाने के सबक आजमूरा कहानी यो जानदार कहानी यो दसी कहानी चिदे मदे मा द्रे म्याष्टे वाला गोले दे कहानी मदे दान आप द्रे म्याष्टे दे कहानी तैयार का ओस आवाम ते पेश को दे मदे मा द्रे म्याष्टे वाला गोले दे कहानी मदे नो दसी मुजुमुंग वर्कौ ची ब्रता वाखली यो माशूम नास्ते या यो बुढ़ा नास्ते या यो जवान सड़े नास्ते नो इब्रत वर्कौ मुंगा एंड दसी उबासु चाव वाकई द दुनिया दसे दे देखे सुख पातिशी भी नहीं दी दा फानी दे पहल फाक के माशूमानम भी बुढ़ागानम भी जिनकयम भी द पाखा उमर खजेम भी ता टोल स्ता दे प्रोग्राम ता रातलाइशी हो कना बिल्कुल दे प्रोग्राम ता आर साढ़े रातलिशी ता यो सफा खेल दे यो मुख्तसिरा वाले खेल दे
چې دې ټکټ مونږ نه اخلو. اچھا د دې ټکټ میکټ نشته؟ نشته. دې ټکټ نشته. که یو سړی راپاسېږي چې شکرا تا ټکټ لګولی دی، نه ټکټ یې دی نشته. دا یو آل راونډر پروګرام دی. مطلب بغیر ټکټه تاسو د کراچۍ و دې کتونکو ته و دې تماشبینو ته تفریح ورکوئ؟ بالکل. ستا خبره په ول بدله. که به یو سړی مونږ ته خپل داد راکوي، مونږ ورته انکار نه دی کړی. بیا داد بند نه دی؟ داد بند نه دی. داد د اداکار یو داسې خوشحالي دی چې هغه په پیسو نه خوشحالېږي، هغه په هېڅ شي نه خوشحالېږي. خو چې هغه ته یو داد ولګېدلو فنکار سړي ته، هغه د کرورونو روپیو دی، هغه د اربونو روپیو دی. هغه یو داد. اداکار سړی پیسې نه غواړي، اداکار سړی په پیسو نه دی مین، هغه سره یو درد وي. مطلب ستاسو کوشش دا دی چې په دې پروګرام کې مونږ عوام ته خوشحالي ورکړو، پیسو ډیمانډ هم نشته؟ نه، پیسو ډیمانډ نشته دی. کې دا یو واحد پروګرام دی پاکستان کې چې دې کې پیسو ډیمانډ نشته. ګرانو کتونکو یوه خبره به له تاسو سره زه به هم شیر کوم. شکرا د هغو سره مکمل ټیم دی. دا ټیم چې کوم دی هر کال د وړوکي اختر د لوی اختر په ورځ باندې په هیل پارک کې لبه کوي، په هیل پارک کې پروګرام کوي. دا د کراچۍ دپاره د یو خوشحالۍ خبر دی چې مطلب په هیل پارک کې به په مفت بغیر ټکټ به تاسو د رحمان شاه خټک عرف شکرا او د ده سره نور فنکاران دا به بغیر ټکټه باندې د دوی پرفارمنس ګورئ او خوند به پراخي، خندا به هم وي، جړا به هم وي. او له دې سره سره یو ریکویسټ زه له تاسو هم کوم، خاص کر د کراچۍ کتونکو چې دې پروګرام ته په ګڼ شمېر باندې راشي او خامخا راشي چې دوی ته داد میلاو شي. دوی صرف او صرف د داد تږي دي. دوی په مفته باندې بغیر ټکټه و تاسو ته تفریح درکوي. دا ډېره غټه خبره ده. ګرانو کتونکو دا شکرا چې د پښتو فلم پېښور زما دی او فانی دنیا پروګرام په حواله مو له ده سره تفصیلي خبرې وکړي. تر بل خوندور پروګرامو پورې زه شکرا له تاسو ټولو اجازه اخلو. د خدای په امان.